طالبانو د کابل په ګډون ځینو نورو سیمو او ولایتونو کې د تصفیوي عملیاتو خبر ورکړی. دوستانو په سلامونو نیکو هیلې مو هرکلی کوم. هیله ده چې روغ رمټ به یې. طالبانو د کابل په ګډون ځینو نورو ولایتونو کې د تصفیوي عملیاتو خبر ورکړی دی. تازه د طالبانو حکومت د یوې اعلامیې په خپرولو سره وایي چې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت او استخباراتو کابل او شاوخوا ولایتونو کې تصفیوي عملیات پیل کړي. په دې اعلامیه کې راغلي چې له دې تصفیوي عملیاتو موخه د غلو، اختطافګرو، شریرو عناصرو او نورو مجرمینو نیول او له منځه وړل دي. خو د عملیاتو په جریان کې هیڅ ملکي کس او کور ته زیان نه رسیږي. د کابل یو تن اوسیدونکی چې کور ته د تلاشي په هدف طالب وسوال ورغلي و، نه غواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وایي په هرې څلور لارې کې چیک پوینټونه جوړ شوي دي، د خلکو کورونو ته هم ننوځي، تلاشي کوي. زموږ کور ته راغلي ول، پوښتنې پرته تلاشي پیل کړه. د نورو خلکو له کورونو یې وسلې ټولې کړي، ښځینه پولیس هم ورسره شته. طالبان په داسې حال کې د کابل په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې د تصفیې عملیاتو د پیل خبر ورکوي چې تازه تېره شپه د طالبانو مخالفې ډلې ملي مقاومت پر طالبانو د 3 وسلوالو حملو ادعا کړې.